بسم الله الرحمن الرحیم. محترم وطنوالو ورونو خوندو، محترم میلمه صاحب، جلیلی صاحب او افغانانو ورونو خوندو د نړۍ په هر کونج کې سیاستئ، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي دا څو لحظې چې د موږ سره په دغه پروګرام کې یاستئ، د دغه پروګرام نه خوند واخلئ او ګټه ترې واخلئ او وکولای شئ چې دغه پروګرام په خپلو ټولنیزو پاڼو کې تاسې د نورو افغانانو سره شریک کړئ. محترم جلیلی صاحب، مهرباني وکړئ او احترامات لیدونکو ته وړاندې کړئ. سلامونه. بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه احترام جناب محترم تاسو ته او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته د دنیا په هر کونج و کنار کې چې د افغانستان په داخل او خارج کې ټول افغانانو ته خپل سلامونه احترامات تکرارا وړاندې کوو. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحتمند واوسیږي او د ژمي سړې شپې هم خوږې تېرې شي. او ډېره مننه هموطنای عزیز، برادرها و خوارای محترم. بعد از تقدیم سلام، شما را به این 80مین پروگرام در سلسله ذهنیت سازی صلح خوش آمدید میگیم. خدا کنه چند لحظه که همراه ما هستین از این پروگرام لذت ببرین و این را در صفحات اجتماعی خود شریک بسازین و نه تنها این کار کنن، اما در مجلس‌های شخصی خود هم این موضوعات مورد بحث قرار بدین و از این استفاده کنن. ما دو مهمان داریم در این پروگرام دعوت کردیم که یکی محترم جلیلی صاحب که شما پیشتر صدایشان شنیدن و رویشان هم دیدن. مهمان دوم ما تا حاضر نشده دیگه، معطل از اونا هستیم تا که اونا بیه. جلیلی صاحب، ما این پروگرام با یک مقدمه چینی شروع میکنیم، بیا به وګورو چې پروګرام ته به بس همدغسې ادامه ورکړو د تاسو په اجازه باندې. صحیح ده؟ نو زه به دغه سلایډونه د دوستانو سره شریک کړم. او پروګرام به موږ همیشه دغه خپل پروګرامونه په دغو سلایډو باندې شروع کوو. او دا اول سلاید چې دوستان ویني د موږ دا یو کلیدي سلاید ده. زولودین صاحب په دې عقیده یو چې انسان خپل ژوند کې په مختلفو دورو ساحو نه تیریږي او ابتدایي دوره چې د محتاجي دوره ده، بعد له دې نه چې فیزیکي و بیولوژیکي نقطه نظر نه په طبیعي ډول اما د ځینو نورو خنډو نه چې دوی تیر سي د خودکفایي دورې ته رسیږي. او د خودکفایي دوره یوه ښه دوره ده اما ډېره عالي دوره نه ده. له هغه نه نوره چې وده وکړي بیا د فلاح او سلام دورې ته دوی وده کوي. دیگه از هر دوره که اینا رشد و نمو میکنه از چندین موانع باید تیر شوند که در مرحله اول از 3 مانع زبان است و نبود مقصد و نبود انضباط است. ما در این باره چندین پروگرام داشتیم و دوستا و متخصصین هم دعوت کردیم، نظریات از اونا رو گرفتیم و در صفحه اجتماعی ما و در افغانستان پیس چنل اینا کلشان وجود داره. بعد از اینکه مردم به دوره خودکفایی برسن، رشد بعدی از اونا رشد انفرادی نیست. بعد امرای دیگه مردم معامله بکنه، در تعامل امرای دیگه باشه و در روی 3 مانع بزرگ دیگه وجود داره. یکیش مدیریت ایگوست، یکیش مهارت‌های آموختن مهارت‌های فهم و تفهیم است و سوم هم مهارت‌های تعاون است. ما درباره ایگو و افهام و تفهیم چندین پروگرام تقدیم کردیم که اونا هم در افغانستان پیس چنل وجود داره. امروز پروگرام 4مین یا 5مین ماست، درباره تعاون گپ میزنیم. نو په دغه باره کې به د تعاون په باره کې ځینې شیان دوستانو ته وړاندې کړو چې هغه هم کلیدي سلایډونه دي، موږ پخوا هم وړاندې کړي دي. یو سلاید دغه د واقعیت حلقه یا زنجیر ده
چې په دې کې موږ ویلي چې همیشه چې موږ یو اقدام وکړو یا د موږ د رفتار نتیجه د موږ د عمل نتیجه یو نتیجه راخلي یو پیامد یو پایله لري دغه د موږ اعمال او د موږ رفتار څه ده منبع د موږ احساسات او عاطفه او هیجانونه دي د موږ د احساساتو منبع د موږ افکار او هغه پندار صورتي او د موږ د افکارو منبع څه ده د موږ باورونه او عقیدې دي او د موږ د عقیدو او د باورونو منبع درې شیان دي هغه یو د محیط او چاپیریال ده یو د موږ تربیه او روزنه چې موږ تعلیم او تربیه چې موږ لیدل ده او د ژوند تجربه دغه د موږ د اعمالو پیامد او نتیجه هم یو تجربه ده چې برته راځي دغه حلقه تکمیلوي نو په دغه اساس باندې دغه یو ډېر مهم فرمول ده چې دوستان حافظه کې وساتي چې د موږ محیط د موږ روزنه او تربیه د موږ د ژوند تجربه د موږ په ټولو باورو باندې د موږ په افکارو د موږ په اعمال او د موږ په رفتار باندې تاثیر لري او هیڅ دوه نفر په دنیا کې نشته چې عین درې عوامل ولري عین چاپیریال چې وسوي عین تعلیم او تربیه لري عین د ژوند تجربه ولري نو د موږ برخورد او لرلید او هغه تعامل د نورو سره یو د بل نه تفاوت لري چې په هغه کې د تعامل رول د تعاون رول ډېر مهم ده او په هغه باندې چې موږ وغږیږو نن د موږ موضوع د تعاون موضوع ده هغه مفاهیم بنیادی تعاون بسیار مهم هستند چی چیزا باعث ازی میشه که مردم با هم تعاون کنه چی تعاون سازنده باشه چی تعاون تخریبی باشه یکی از او منافع مشترک است یکیش تهدیدهای مشترک است یکیش اگر مهارت‌های تعاون انسانیت بگیره یکی هم کلتور جامعه سریزی تاثیر میکنه که مردم یکی دیگر تخریب میکنه یا یکی دیگر پشتیبانی یکی دیگر میکنه و دیگه محیط است و دیگه ذهنیت انسان است در بعضی جوامع ذهنیت انسان نیستی امو معیار تعاون در روی کمتر می باشه از خاطر جوامع همونطور پسمانده میمانه سلاید دیگه هم که میخوایم شریک بسازیم پیش از اینکه سر بحث بیم است که چند چیز باعث از این میشه که تعاون در جامعه زیاد شود و چی چیزا باعث میشه که تعاون کم شود اینم باید بگویم یعنی ده مهم کار ده جلیلی صاحب تاسو ته میم لیدونکو ته میم چې د تخریب لپاره هم تعاون ته ضرورت ده د جوړولو لپاره هم تعاون ته ضرورت ده یعنی په دواړو ساحو کې د موږ فشار په دې باندې راځي چې راځي دغه جوړونکی او تعاون باندې خبرې وکړو چې هغه ته د موږ عنوان تعاون علی البر ده چې په قرآن شریف کې هم ذکر شوی د دې لپاره چې تعاون زیات شي دغه شیان ګټه لري دغه لپاره چې په ټولنه کې اتحاد او یووالی موجود وي اتفاق موجود وي د تفاهم مهارتونه زده کړي حسن نیت زده کړي حسن نیت ولري یو په بل باندې اعتماد وکولای شي او د وصل ذهنیت ولري په دغه حالت کې تعاون زیاتیږي که تخریبي وي که جوړونکی وي اما دغه نور شیان چې په مقابل کې دي تربورګلوي عبدالزادگی وي په ټولنه کې نفاق وي ایګو هغه نفس اماره تسلط ولري په ټولنه کې کینه او نفرت او قهر موجود وي بې اعتمادي موجوده وي او د فصل ذهنیت موجود وي هلته تعاون ډېر کم وي نو په دغه اساساتو باندې به د موږ پروګرام شروع شي د موږ بل میلمه محترم صابر فرمان لا تر اوسه نه دی راغلی موږ به خپلې خبرې شروع کړو جلیلي صاحب دغه سلایډونه به هم لرې کړو چې دوستان موږ دواړه وویني په ښه ډول باندې نو اول سوال چې زه مطرح کوم د تاسې لپاره هغه دا ده چې په دغه عوامل د تعاون کې اعتماد څومره رول لري او د تا تجربه په ژوند کې په دغه باره کې
څنګه ده په کومو حالتو کې چې تعاون موجود و اعتماد موجود و تاسو بریا ترلاسه کړې وه په کومو ساحو کې چې نه وو هغه بریا چې تاسو توقع لرله هغه ته ونه رسېده. بسم الله الرحمن الرحیم. تکرارا ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوو. او قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. صدق الله العلی العظیم. یو آیت شریف ته چې دا زمونږ د ټول ژوند په ټول اړخونو باندې اثر لري او لوی یو پند او نصیحت ته امر ده د الله تعالی جل جلاله له خوا نه مونږ ته که چیرته د دې آیت شریف ټول اړخونه سړی وسنجوي او پرې عمل وکړي په ژوند کې انشاءالله مشکل نه ویني. او د تعاون مسله چې کومه ده دا یوازې په افرادو یا وړوکي کلي او وړه ټولنه پورې ارتباط نه لري بلکې دا په ټول مملکت او ټول جهان پورې هم ارتباط پیدا کولی شي او د ژوند په ټولو اړخونو کې دغه عملي کېدای شي. همدغه د تعاون علی البر والتقوا او یا تعاون په اسم او عدوان کې په دواړو اړخونو کې لکه محترم چې تاسو فرمایل ډیر اثرات لري. دغه د تعاون مسله هم په سیاست کې پیاده کوی شو، هم په تجارت کې، هم د خلکو سره په راکړه ورکړه او معاملاتو کې او د دې تاثیرات په روحاني لحاظ په سایکالوژیک لحاظ او همدا رقم سره په دې رابطه پیغمبر علیه السلام هم ډیر هدایات کړي دي او په سایکالوژیک لحاظ کولټو یا په طبي لحاظ او انساني لحاظ ګټې فوق العاده ډېرې دي. پښتو کې متل ده وایي نیکي وکړه دریاب ته یې وغورځوه، دریاب یې هم وایي نه وړي. د دې یو مثال به زه درته ووایم. زه نیویارک کې تقریبا 28 کاله کېږي چې اوسېږم. په دې 28 کالونو کې ما مختلف کارونه وکړل. دلته واړه بزنسونه مې جوړ کړل او یخوا دیخوا چې د هغې جملې نه هم واړه رستورانونه مې هم لرل. نو په دې واړو رستورانونو یو مثال به زه درته ووایم او د هغې ګټه او فایده به هم درته ووایم. په عمل د تعاون مسله ده. تعاون مسله دا نه ده چې تعاون دی یوازې په ټیټه پایه کې د خلکو سره تعاون وشي. هغه که په عادي حالت کې او که په لوړ حالت کې وي ټول ورته ضرورت لرو او ټول دا تعاون باید احساس کې که یو نفر رئیس جمهور هم شي تعاون ته ضرورت شته. هغه به د نورو سره تعاون کوي او د ده سره بیا بل څوک تعاون کوي. یو مثال به درته ووایم وړوکی. زما په دې وړو بزنسونو کې چې هر څوک به راتلو مسلمان به و، غریب به و، که غیر مسلمان به و چې غریب و څه یې نه لرل مونږ ورنه دا توقع نه ده کړې چې موږ ته د یو روپۍ یو ډالر راکړي او موږ به هغوی ته خوراکه ورکړو بلکې په ورځ کې 8 کسان 10 کسان پورې هم مونږ مفته ډوډۍ او چای ورکړی او عوض مو د خدای نه غوښتی. ځکه دا د تعاون مسله ده او د اسلام د ارشاداتو په اساس مو دغه کار کولو. خو نتیجه یې دا ده چې اوس زه نه هغه رستورانونه لرم نه هغه بزنسونه لرم. خو کله چې هر رستوران ته ننوتلی یم یا هر وړوکي د مسلمان دکان ته ورننوتلی یم تاسو په خدای باور ولرئ چې نه هغه دکاندار ما پیژني او نه یې زه پیژنم. خو ما ته چې کله مې کافي او شی ځان ته جوړ کړي راته ویلي وای بس ځه پیسې تا نشته. یوه ورځ یو دکان ته ننوتم چې هغوی کافي او چای دا شیان هم خرڅول. یو یمنی هلک تقریبا د 14 یا 15 کالو و. سلام مې ور واچولو ځان ته مې کافي جوړه کړه چې ورغلم پیسې څو کېږي غالبا $3 او $2 به ځکه یو شی بله ورسره واخیست خو شپږ اووه $. پورې کېدو. د هلک راته وویلې وایي $1 راکړه. ما ورته وویلې چې نه دا خو ډېرې روپۍ دي. وایي پاس کمره لګېدلې ده. دغه هلک پلار مالک د دکان هم و. وایي که زه دا $1 درنه وانخلم کیدای شي ما ته پلار وایي د سړي نه دې پیسې ولې وانخیستې که دا مې هم نه درنه اخیستې. وایي زه د شرم احساس کوم چې زه تا نه پیسې اخلم. ګوره زه کله چې راووتم نو ما په ذهنیت کې دا راوګرځېدل چې دا وایي هر عمل عکس العمل لري. پخوا کې چې ما رستوران یو شی لرلو چا سره به مثلا کومک کولو ما به $1 هم د مسلمان و غریب بیچارانه نه ده اخیستی. بعضې خو طبعا چې هغه به دایمي هغه به کستمر به مګر
اوس چې یو څه دوکانونو ته زه لاړ شوی یم په همدې رقم سره ما نه $1 هم نه ده اخیستی نو همدغه شی راته په یاد شي نیکي وکړه دریاب ته یې وغورځوه ما یو چا سره کومک کولو چې ما نه پیژندل خو اوس چې زه چاته ورغلی یم دوی په دې پوهېږي چې زه پیسې لرم په جیب کې راسره دي مګر بیا هم هغه مقابل طرف د دې شرم احساس د شرم کوي وایي دې سړي نه زه پیسې ولې واخلم مطلب مې دا ده که چېرته تعاون صورت ونیسي په هر اړخ د ژوند کې چې که هغه په سیاسي اړخ کې که هغه په هر اړخ کې وي خو په نیک عمل کې په نیک لاره کې نو انشاءالله هغه نتیجه ورکوي نتیجه یې حتمي ده او هغه نتیجه یې مستقیما او یا غیر مستقیم انسان ته رسیږي اوس راځو دې خبرې ته چې دراني صاحب د وتعاونوا علی البر والتقوا د دې عنوان لاندې هغه تېره ورځ مې کتلو یو ښه انګلیسي کلمه یې ورسره ذکر کړې ده Creative cooperation بهترینه کلمه ده Creative cooperation د افرادو او یا د ګروپونو د ټولنې په منځ کې یو د بل سره همکاري کول دي په ګډه دا یو په اصطلاح یو ګډ منظم ټولنیزه پروسه ده او یا خلک د هغه لکه بل سره تعهد کوي بله صاحب یو څو ثانیې لپاره د سکرین ودرېده مهرباني وکړه اوس ښه مطلب دا و چې دا ټول خلک ټولنې او افراد او ټول ګروپونه سره یو ځای کېږي یو د بل سره تعاون کوي همکاري کوي تر څو چې یوه منظمه ښایسته نتیجه ترلاسه کړي یو هغه هدف چې د دوی غوښتنه ده هغه هدف ته ورسیږي هدف ته رسیدل یا یوې نتیجې ته رسیدل په یوازې سر باندې په اصطلاح کله کله ناممکنه وي او هغه څه چې انسان یې غواړي هغې ته نه رسیږي نو بناءً د همدغه آیت شریف د هدایاتو پر اساس د خدای تعالی امر ده چې تاسو په نیکۍ کې یو د بل سره همکاري وکړئ پیغمبر علیه السلام یایي والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه کوم انسان چې د بل بنده د خپل ورور سره کومک کوي د هغې په کومک کې ځان اچوي خدای تعالی د هغې سره هم کومک کوي نو که چېرته یو انسان غواړي چې خدای تعالی د دوی سره کومک وکړي نو د انسان د بل بنده سره کومک وکړي چې خدای تعالی د دوی سره کومک وکړي همدا رقم سره پیغمبر علیه السلام یایي چې که چېرته یو مسلمان د بل مسلمان یو حاجت ورپوره کړي خدای تعالی به په ورځ د قیامت د ده یو حاجت ورته پوره کړي ګوره څومره لوی ثواب ده او همدا رقم سره پیغمبر علیه السلام یایي چې د یو مسلمان د تکلیف د لرې کولو دپاره که یو څوک هغې طرف ته ور روان شي وایي دا ماته د یوې میاشتې د اعتکاف نه هم بهتره خبره ده ګوره د یوه انسان سره کومک کول د هغې تکلیف ور رفع کول د یوې میاشتې اعتکاف نه هم ډېره لویه خبره ده او د پیغمبر علیه السلام بله فرموده ده المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا یخذله ولا یحقره دا حدیث شریف زموږ په ژوند باندې ډېر لوی اثر لري او زموږ اخلاق رسموي زموږ اخلاق په یوه نمونه‌یي نیکو اخلاقو تبدیلوي ځکه چې مسلمان د مسلمان ورور ده مسلمان په بل مسلمان ظلم نه کوي کله چې هغه محتاج شي هغه د احتیاج او ضرورت په وخت کې یوازې نه پرېږدي او د هغې د تحقیر نه هم لاس اخلي متاسفانه دا خبره ما پخوا هم کړې ده دوستان را باندې په قهر هم نشي زه دا خبره اوس کوم کله کله چې سید اسلام یو امت ده مګر اوس دا امت تیتو پرک ده او د تعاون مسله په ذهنیت کې ختمه شوي لکه څنګه چې د دې ملت لپاره لازمه ده اوس زه یو ملت نه ګڼم ځکه کوم مسلمان ورور چې د دنیا په هر کونج کې محتاج وي هغوی سره باید کومک وشي
که په هغه وړوکې ټولنه کې ده او که په دا لویه دنیا کې ده. دا لویه دنیا اوس یو کور ده، مسلمان باید د هغې سره کومک وکړي، که هغه د مملکت په سطحه وي او که هغه د یوه کلي او کور په سطحه باندې. دلته که سیاست ته وګورو، په سیاسي لحاظ باندې هم د همدې آیت شریف نه موږ ته معلومیږي چې په سیاست کې هم یو مملکت د بل مملکت سره باید په نیکو کارونو کې ملاتړ وکړي. د فساد، ظلم، ناحقه جګړو او په ناحقه کارو کې د هغوی سره ملاتړ کول دا هم ناروا دي. ګورئ سیاست ته ځو، په سیاست کې په ناروا کارونو کې د یوه حکومت سره کومک کول، هغه که خپل حکومت وي او که بیګانه حکومت وي، د هغوی سره په نارواو کې کومک کول، په ظلم کې کومک کول، دا په خپله ناروا دي. ځکه قرآن وایي خدای جل جلاله وتعاونوا علی البر وتقوا، په نیکو کارونو کې تاسو د خلکو سره کومک وکړئ. دا خلک که یو فرد وي، که یوه ټولنه وي، که یو ګروپ خلک وي، که یو حزب وي او که یو مملکت وي. نن سبا متاسفانه ځینې اسلامي مملکتونه په خپلو خلکو هم ظلم کوي او په خپلو ګاونډیانو هم ګاونډي تحقیر کوي، هم هغه چې ضرورت لري د ضرورت په وخت کې ورسره تعاون نه کوي او بلکې راجګیږي، په هغې باندې ظلم هم کوي او په عوض د دې چې د خپل مسلمان ورور په څنګ کې ودرېږي، د هغې ظالم په څنګ کې درېږي چې په دې مسلمان ظلم کوي. کله چې ډیره مننه هموطنای عزیز، مهمان دوم ما محترم صابر فرمان، مثل که کدام مشکل برش پیدا شده تا حضور نیافته. خدا کنه که مشکل نداشته باشه و کدام موضوع تکنیکی باشه. به هر صورت اگر بیه باز شریک میشه. جلیلی صاحب، شما در برنامه گفتار خود به چندین موضوع اشاره کردن. ما میخوایم سر از امو اظهار نظر کنم. یکی از است که در طول تاریخ وقتی ما ببینیم در تاریخ بشریت، اگر ما ببینیم کل چیزایی که شهکاریایی که در اینجا شده بدون تعاون نشده، بدون انسجام نشده، بدون اعتماد نشده و چیز تخریبی هایی که شده، چیز نسل کشی هایی که شده، چیزی که شهرها مردم در داده و تخریب شده، حتی غزه را اگر ما ببینیم، امی کارم بدون تعاون امکان ندارم. من فکر میکنم آیتی که شما به اشاره کردن، از او خاطر خداوند میفرماید که شما در کارهای نیک تعاون کنین، در کارهای بد تعاون نکنین. اما معنی زیر داره که کارهای بدن بدون تعاون صورت نمیگیره، کارهای بسیار کلان. یعنی امی تعاون بسیار مهم است. از او خاطر امی ما نامش تعاون خلاق مانیم، creative cooperation. مو پوستری که ما جور کنیم. تو دغه ساحه کې زه غواړم د تاسو نظر واخلم او هغه دا ده چې ذهنیت په دې کې څنګه رول لري. ځکه که موږ تخریبي کار کوو یا که موږ جوړونکی کار کوو، د موږ په ذهن پورې اړه لري. په دغه ساحه کې د تاسو نظر زه غواړم. د تعاون او د عدوان په دواړو برخو کې، یا د تقوا او اسم یا ګناه په دواړو برخو کې ذهنیتونو جوړول دا د تعلیم او تربیې یوه برخه ګڼلی شو. د مور غیږ لومړنۍ مدرسه ده، کور دوهمه مدرسه ده، محیط و چاپیریال او نیبرهوډ بله مدرسه ده، او بیا چې کله مکتب او مدرسې ته ځي او یا د کار په حالت کې چې کله وظیفه اشغال کوي، دا هره مرحله د ژوند یوه مدرسه ده، یو مکتب ده. په دې کې ډېر څه زده کېږي. په هغه ټولنه کې یا په هغه کور کې چې کار خلک په نیکو کارونو کې اخته وي، د تقوا او د تقوا کارونه کوي، د الله نه ویره احساسوي او عدالت تامینوي، د خلکو سره مرسته کوي
دغه شیان زموږ ماشومان په خپل چاپیریال کور او کلی کې هم د خپل فامیل کور او کلی نه زده کوي، هم د کور د هغه چا نه چې دوی ته تدریس کوي، مګر دا تدریس په هغه صورت کې ذهن کې ځای نیسي چې عملاً یې وویني. که چېرته زموږ ټولنه زموږ کور او کلی په تعاون کې مخکې وي، نو طبعا راتلونکی د دې کور او کلي هم روښانه ده، اولادونه یې هم دغه نیک کارونه زده کوي او په نیکو کارونو کې برخه اخلي. مګر زموږ تجربه دا ده چې په کومو کورونو کې چې پخوا په مشرانو کې ظلم تیر شوی وي، ناروا کارونه تیر شوي وي، د هغوی مشرانو نه دوی دا ناروا کارونه د واړه ماشومان هم زده کوي، د دوی په ذهنیت کې هغه ناروا کار کینی. یو مثال به بیا سیاست ته واړو، همدغه شی کومو پاچایانو چې په خپل هغه کې په اصطلاح مکتب په دوره کې یا د کار په دوره کې یا په نور مرحلو کې یعنی په عادله ټولنه کې لوی شوي دي، هلته په داسې ټولنه کې لوی شوي دي چې هلته عدالت ته او هلته یو بل سره همکاري ده. اوس هم کوشش همدا وي چې په دې سیاسي اړخ کې هم د عدالت نه کار واخلي او په نیکو کارونو کې د چا سره کومک وکړي. مګر هغه پاچایان، هغه حکومتونه چې مشران یا آزاد کابینو یې په ظالمه ټولنه کې لوی شوي دي یا ظلم زده کړی ده، هغه که لوی مقام ته هم رسېدلي دي، داسې کارونه کوي چې بنیاد همیشه هغه نتیجه یې هم د ظلم له لارې سر ته رسېږي. موږ ډېر جنرالان ولیدل په ظلم کې لوی شوي وو، اوس هم ظلم عادت ته، اوس هم وایي چې دنیا به ورانه کم او که فلانی دا کارونه کې زه به تاسو ناس کم، دا هغه نیک خبرې د خولې نه قطعا نه راوځي. د چا په ذهنیت کې چې نیک کارونه وي، هغې د خولې نه هم نیک الفاظ، نیک کلمات راوځي، خو د چا ذهنیت چې د تشدد پر اساس جوړ شوی، هغه همیشه تشدد خوښوي. نو مطلب دا ده چې مسلمانانو ته پکار دي چې په هر لحاظ وي هغه باید نیکو کارونو ته مخه کړي او د ظلم او تشدد په کارونو کې باید د چا سره همکاري ونه کړي. ځکه دلته د پیغمبر علیه السلام هدایات هم همدا دي چې که چېرته یو سړی د یو ظالم سره کومک کوي او دی په دې پوهېږي چې دا سړی ظالم ده او دا کار یې هم د ظلم ده، نو که دا د ظلم په کار کې یو سړی د هغې سره کومک کوي، انسان د مسلمانۍ نه وځي، انسان د مسلمانۍ نه وځي. دلته ځینې دوستان دي بریالی سهران سلامونه ویلي، او بل ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدي ګمان کوم په لندن کې اوسېږي، هغه هم سلامونه وړاندې کړي. محترمو ډېره مننه. د موږ موضوع د کریټیو کوآپریشن یا تعاون علی البر، هغه جوړونکی تعاون په باره کې موږ غږیږو. تاسې کولی شئ خپل تجربې او نظریات دلته په کامنټو کې د موږ سره او د موږ د لیدونکو سره شریکه کړئ او دغه پروګرام په دغه رقم سره غني کړئ. نو بله موضوع چې جلیلي صاحب زه غواړم په دې باندې د تاسې نظر واخلم، په ژوند کې خو کامیابي او ناکامي هر څوک لري، هغه لوړې او جګې او ټیټې یې لیدلې وي. کوم حالتو کې چې تاسې د دې احساس وکړي چې تعاون موجود نه و په هغه پروژه کې یا په هغه کار کې چې تا کړی و، په هغه بزنس کې چې شروع کړی و، کامیابي ته ونه رسېد، هغه بریا چې تا توقع لرله هغې ته ونه رسېدی. هغه چې بریالی وې د هغو مثالونه خو در راوړل، ما چې کومو ساحو کې نه وې. ناکامۍ مثال به یې ورته ووایم. ما د تلیفون موبایلو د سرویس یو بزنس خلاص کړ. بزنس ښه پرمختګ کول، ورځ په ورځ مخ په ښه کېدو روان و. تصادفاً داسې پېښه شوه چې وخت زه مریض شوم او زما سره د خپل کور ماشومان او څوک هم داسې څوک نه و چې دا دکان وچلوي او دا بزنس مخکې بوځي. یو ملګری مې اوس هم راباندې ګران ده، ډېر یو ښه شخصیت ده، خو فکر کوم دا د بزنس د شیانو سره علاقه نه لرله. ما راوستو
مال زه مریض یم تر څو چې زه جوړېږم زما سره د کار کې همکاري وکړه. بیا ده راته وویلې وایي زه خو اولادونه لرم او زه هم باید کار وکړم او په کار ونه کړم پیسې جوړې نه کړم نو دی تا کارم زه مخکې نه شم دی وایي ځکه چې اوس هم ضرورتونه لرم دا به څنګه کوو. هغه کومه تنخواه چې په هغه وخت کې مروجه وه د هغې نه مې یو څو سوه ډالر اضافه د هفتې تنخواه ورته ومنله. د بزنس په څنګ کې مې کور ورته ونیو مالدا د کور کرایه هم زه ورکوم چې ستړی نه شي. او دلته د ډوډۍ ورکولو رواج نشته مالدا 3 وخته چای او ډوډۍ د دې پیسې هم نغدې درکوم چې دی تا مشکل ټول رفع کړي. خو دا زما دا بزنس چې در نه سقوط نشي ځکه زه باید شبخانه کې وم او عملیات کوم دا او هغه نو ته دا زما کار راوړاندې کړي. خو زما سره خپل څوک نه و چې ښه تعاون یې کړی و نو هغه سړي نه مې د تعاون او د کومک غوښتنه وکړه. خو کله چې دی کار ته لاړو نو زه مطمئن شوم چې خو ملګری مې هم ده که سړی هم ده زما دا کار مخکې بیولی شي نو زه لاړم عملیاتو ته. نو په دې منځ کې کم از کم میاشت 2 میاشتې تېرې شولې. په بالاخره زما یو وړوکی ورور د هغې ته مې ویل هلته خو یو وار هغه دوکان ته لاړ شي چې هلته بزنس څنګه ده. چې لاړ شولو نو ما په دې دوکان کې تقریبا 2.5 لکه ډالر مات کړي وو ځکه لوی بزنس وراته. دا 2.5 لکه ډالر په دې 2 میاشتو کې ټول دا بزنس اوبو ته لاړو. خو بالاخره ورور مې راته ویلي وایي دوکان کې یو شی هم نه دی پاتې. مال ځه لاړ شه دوکان باز دروازه یې بند کړه. فقط هغه میز او چوکي په 2800 ډالر خرڅ کړي او پاتې دا 2.5 لکه ډالر چې موږ پکې مصرف کړي وو دا ټول اوبو ته لاړل. مطلب مې دا و چې اصلا دلته دا تعاون صورت ونه نیو. په څو اساس زه پوهېږم چې سړی اوس هم نیک سړی دی او په ما ګران دی خو دغه د تجارت زده کړه ورسره نه وه چې دا بزنس دا تجارت څنګه مخکې بوځم. د دې مهارت ورسره نه و چې په بزنس کې زه د خلکو سره څنګه چالن وکړم. د دې مهارت ورسره نه و چې دغه د منطقي د کور کلي خلک چې په دې ځای کې اوسېږي دې سره څنګه ګزاره وکړم تر څو چې د خپل بزنس پې وچلوم. مطلب دا ده چې په ژوند کې په ټولنه کې د ټولنې مهارتونو زده کول هغوی ته ذهنیت ورکول په خپله ذهنیت حاصلول او هغه که په هر شکل کې که هغه په تجارت کې که هغه د کور په کارونو کې که تعلیم و تربیې په کارونو کې وي که هر مسلک کې چې څوک کار کوي د هغې مسلک نه باید یو څه زده کړي وي یو څه په ذهن کې او دغه ذهنیت هم ورسره باید وي چې زه باید دا څه مې چې زده دي دا کې باید همدغه چا سره چې زه ورسره کار کوم باید تعاون وکړم. د تعاون او همکاري مفکوره باید ورسره وي. که چېرته داسې وایي زه خو زه په دې کار کې مقرر شوم د میز او چوکي شاته ناست یم قلم یم په لاس کې نیولی سهار راځم ماخوستن ځم خو د تعاون او د جوړښت مفکوره ورسره نه وي. د دې مفکوره ورسره نه وي چې زه په دې کار کې باید په اصطلاح د کار باید مطمئن وي دلته باید یو امنیت تامین وي عدالت تامین وي د مالک د خوښې سره سم زه باید ګټه وکړم ځکه دا هم تعاون ده چې هغه مالک سره او دا چې دی ګټه کوي دا یوازې د مالک سره تعاون نه کوي خپل ځان سره هم کوي. د ځان سره تعاون په دې ده که چېرته دا بزنس سقوط شي خو مالک هم غرق شو او دی هم غرق شو دی ځکه غرق ده چې دی د خپله نوکري د لاسه ورکوي هغه تعاون وکړي هم به دایما وظیفه‌دار هم دلته دی به هم پیسې ګټي مالک د بزنس به هم پیسې ګټي خو که چېرته تعاون له منځه لاړلو نو بیا په دغه صورت کې بزنس تاوان کوي مالک تاوان کوي مامورین او هغه څه کارګر چې هلته وجود لري هغه تاوان کوي. نو بناً په تجارت کې هم یا په نورو معاملاتو کې هم تعاون بهترین شی ده خلک لوړ درجو ته لوړوي هم په دنیا کې هم په آخرت کې. یو مثال به بل ساده ویایو د کلي یو مسجد ده ویاله ده د کلي ویاله ده بند خراب شوی خو د دې ویالې او د دې بند لارې نه فرض کا 500 جریب مځکه خړوبه کېږي. که چېرته د دې کلي ځینې خلک داسې احساس وکړي چې والا خو زه د 500 جریبو کې ځمکه نه لرم
زه کومک نه کوم چې زه د ویالې په بند کې اشار کې برخه واخلم یا د ویالو په پاکولو کې برخه واخلم ترڅو ویاله کې سمې اوبه راشي او دلته د ځمکه خړو کې او هغه څوک چې ځمکه لري هغه وی چې زه خو مجبور یم دا کار وکړم ولې هغه څوک چې نه لري کومک احساس ورسره نه وي نو په دغه صورت کې دا ټول کلی په حقیقت کې بې اوبو کېږي که یوې خواته د ځمکې مالک د اوبو د نشتوالي له وجې نه تاوان کوي خو بلې خوا نه هغه کس هم تاوان کوي څوک چې د کلي کې ځمکه نه لري مګر اوسېږي هغه ځکه تاوان کوي چې هغه حتما د همدغې ویالې نه اوبه څښي همدغه ویاله باندې اودس کوي همدغې ویالې نه د ده مال او غوا او پسونه او هر شی چې لري هغه اوبه څښي او علاوه د دې نه دا اوبه چې په دې لاره ځي هلته ذخیره کېږي په دې ځمکه کې ننوځي که چېرته دا سړی په خپل کور کې څاه هم ولري همدې نه د ده څاه هم اوبه حاصلوي اوبه ورکوي د ده کور ته مطلب دا ده ګوره په ساده کلیوالي شکل کې هم که چېرته یوه ساده ویاله وي او د ویالې بند وي دا ټول کلی مکلف ده چې د دې ذهنیت باید ورسره وي چې په کلي کې یو بل سره باید تعاون وشي همکاري وشي ولو که ده ته مستقیما ګټه هم نه رسېږي ولې غیر مستقیم ورته رسېږي نو بنان په کلي کې په اطرافو کې په هر ځای کې چې څوک اوسېږي په هر اړخ د ژوند کې باید تعاون وکړي ما عرض وکړو چې که چېرته د کلي خلک د ویالې په جوړولو کې تعاون ونه کړي ویاله تخریبېږي بند تخریبېږي هغه 500 جربه تخریبېږي دغه کلی کور هر څوک چې دلته اوسېږي د هغې مال او حیوانات او پسونه او وری دغه د څښلو اوبه نه لري دوی چې څاګان لري یا نوره چینې لري هغه وچېږي بالاخره دا کلی د لوی بدبختۍ سره مخامخ کېږي که څوک غواړي چې د بدبختیو سره مخامخ نشي نیکبختي وویني نو ښه خبره دا ده چې په خپل کور او کلي کې یو بل ته د همکارۍ ذهنیت ورکړي په خپله هم دا ذهنیت وساتي او یو بل سره همکاري وکړي ډېره مننه سهران صاحب لیکلي پښتو کې یو متل ده چې پردي لاس مار مه وزنه د لیکلي کوم کار چې څوک کوي هغه په کار کې تجربه ولري ښه به وي رښتیا ډېره مننه سهران صاحب د تاسې له نظریاتو نه دلته زه غواړم دوه مثاله راوړم جلیلی صاحب یکی از مثالهایی که تعاون وجود نداشت و نظام جمهوریت 20 سال نظام جمهوریت چرا سقوط کرد به نظر ما یکی از عوامل بزرگ سقوط جمهوریت این نبود که امریکا او را نمیخواست یا کمکای خود سرش قطع کرد یا کدام چیز دیگه این بود که در مابین ارکان جمهوریت تعاون وجود نداشت ایوازی که یکی امر دیگه اتحاد و اتفاق داشته باشه یکی دیگه را تخریب میکرد هر کس میخواست پشت منافع خود جمهوریت نمیگشتن منافع شخصی خود من نظر گرفته بودن یعنی تعاون در وجود نداشت و عامل بزرگ سقوطش هم اینمی بود مثال دومیش است علاوه بر اینکه نظام فعلی که در افغانستان حاکم است علاوه بر اینکه کس به رسمیت هم نمیشناسیش علاوه بر اینکه کمکار هم قطع کردن علاوه بر اینکه ارکان بسیار مهم تکنیکی افغانستان ترک کردن اما بازم در بین خود ارکان امارت اسلامی تعاون وجود داره این حال تقریبا 4.5 سال است که نه تنها سقوط نکرده بلکه در هر نقطه افغانستان تسلط هم داره این نتیجه تعاون است یکی ما او را تعاون علی البر میگیم یا تعاون عدوانی میگیم او نظریات شخصی هر نفر است که طرف از او سلب کنه اما به صورت عموم اگر ما متوجه شیم هر کاری که در روی تعاون باشه انسجام امو کار زیادتر میشه و خصوصا که در روی بین امو نفرایی که کار انجام میده اعتماد هم داشته باشه نو په دغه ساحه کې تاسو څه نظر لرئ په لوړه ساحه ما نظر جناب دیوانی صاحب دغه مخکې ورور چې موږ ته اشاره وکړه په پردي لاس مار هم مه وژنم بهترین متل ده
زمونږ د ځینو دوستانو بدبختي دا ده چې همدای عادت ته نسبت خپل ته پردي ته ډېره ترجیح ورکوي او دا یو غلطه مفکوره ده. خو تیر کمونیستي دوره کې او یا د جمهوریت په دوره کې دواړه دورو کې خارجي قوتونه راغلل، افغانستان یې ونیو، افغانستان یې اشغال کړو. مګر ځینو دوستانو فکر کولو چې دا زموږ دوستان دي، د هغوی دپاره یې قربانۍ هم ورکولې، ځانونه یې هم وژل، نور یې هم وژل. خو دا یې فکر نه و چې مملکت زما ده، نیولی بل چا ده، زه د بل سره کومک کوم، خپل پکې وژنه. یا دا معنا چې د نورو په ذریعه یې خپل رقیب وژلو یا قتل کول یا یې له منځه وړلو. او یا دا چې خارجي اشغال ته ډېر خوشحاله وو، هغوی سره همکاري کوله. مګر هغه څوک چې د خپل مملکت د ازادۍ دپاره جنګېدلي، هغوی دا خلک اوس بدناموي او بدنامۍ ته یې برابروي. وینا دا ښه خلک نه دي، دا قاتلین دي، دا تروریستان دي، دا او هغه. ګورئ دلته یوه مسله ډېره مهمه ده چې تعاون په خیر او تعاون په شر کې دواړه طرفونه باید یو انسان ښه وپېژني. دا باید ورته معلومه وي چې زه چې دا کار کوم دا د خیر کار ده او که د شر کار ده. هغه چا چې د شر کار سرته رسولی، هغوی اوس هغه چا ته بد وایي چې خیر یې کړی. کوم خلک چې د افغانستان د ازادۍ دپاره جنګېدلي، د روسانو مقابل کې به مثال ووایم، روسانو افغانستان اشغال کړو. کوم خلک چې د روسانو په مقابل کې جنګېدلي، د اشغال په مقابل کې جنګېدلي، هغوی باید قهرمانان وي. هغوی باید د دې ملت لوی اسټ وي، لویه سرمایه یې باید وګڼل شي. مګر هغه خلک چې د روسانو په څنګ کې ولاړو، د اشغال په څنګ کې ولاړو، د یو بد عمل په څنګ کې ولاړو، بد عمل یې اجرا کولو، همدغه بد عاملین اوس هغه چا ته بد وایي چې د وطن نه یې دفاع کړي. ګورئ، زما هدف دا ده چې د انسان مکلفیت یو دا ده چې دا باید اساساً زده کړي چې د خیر کار کوم ده، د شر کار کوم ده. همغه د هټلر خبره ده، وایي تر ټولو بد خلک هغه څوک وو چې زما سره یې د خپل مملکت په اشغال کې تباه کولو کې کومک کړی. اوس همدغه بد خلک د هټلر په فارموله دا راجګېږي، خو هغه د ازادۍ ننګیالي او د ازادۍ عسکر چې خپل سرونه قربان کول، خپل فامیلونه قربانول او قربان شول، هغوی ته وایي دا تروریستان وو. همدغه پیښه یوازې افغانستان کې نه، بنګلادیش هم دغه لنډ مثال به ووایو. کله چې بنګلادیش ازادېدو، هلته ځینو خلکو چې د بنګلادیش د ازادۍ لپاره قربانۍ ورکړې، وروسته یې همغه په تروریستانو کې واچول، هغوی ټول بدنام یې کړل. مطلب مې دا ده چې دلته د خلکو ذهنیت روښانول ډېر ضروري دي. دولتونو وظیفه ده چې په تعلیم او تربیې بخش کې خلکو سره دا کومک وکړي، د خلکو سره دا کومک وکړي چې دا باید زده کړي چې نیک عمل کوم ده، بد عمل کوم ده. که ته د اشغالګر سره یو ځای کېږي، دا بد عمل ده، او که ته د اشغالګر په مقابل کې د خپل مملکت ته دفاع کوي، دا نیک عمل ده. څوک چې نیک عمل ته بد وایي او یا بد عمل ته ښه وایي، دا په خپله ټولنه د منځه وړي، دا په خپله ټولنه ویشي. یو څوک راځي زما کور اشغالوي، ځکه دفاع کوم، دوی ماته وایي ته تروریست یې، ځکه ته د خپل کور نه دفاع ولې کوې. دا خو سرچپه خبره ده، دا غلطه خبره ده. مګر متاسفانه دا اوسه پورې هم ځینې خلکو سره دا ذهنیت موجود ده. هر هغه چا چې د اشغال سره کومک کړی، د هغې دپاره یې کار کولو، د هغې دپاره یې وژنې کولې، هغوی ته اوس خلک قهرمان وایي. او چا چې د ملت نه دفاع کړي، د ملت د دفاع دپاره یې سرونه قربان کړي، هجرتونه یې کړي، مشکلات یې تېر کړي، هغوی ته تروریست ویلی کېږي. او دا غلطه خبره ده.
یو بل مثال به ساده وایه، ساده سیاست هم ورسره شریکوم. څو ورځې مخکې په تاجکستان کې د تاجکستان رئیس جمهور وویلې رحمانوف ویلي چې وروسته له دې نه موږ باید جوماتونه جوړ نه کړو. وایي کومره جوماتونه چې موږ جوړ کړي دي دا بس دي، نور باید موږ داسې کارونه وکړو، داسې زده کړه وکړو چې موږ پیشرفت او ترقي خواته لاړ شو. صحیح ده، پیشرفت کوه، پیشرفت وکړه، مخکې لاړ شه، د ځمکې په یوازې باندې اسمانونو کې وګرځه. د دې مخنیوی د تا څوک نه کوي، مګر دا چې د جومات جوړول درته حرام معلومیږي او ځینې خلک هم دا ورسره مني چې وایي رښتیا ده نو جومات نوره څه کوي. دا د نیک عمل بندول دا په خپله شر ده. که چېرته یو سړی نیک عمل کوي، مثلا یو سړی راځي مکتب جوړوي په خپل کور کلي کې د وناسو دپاره، د ذکورو دپاره، او په دغه مکتب کې مسلکي شیان ور زده کوي، خو که یو څوک راجګ شي ورته وایي چې دغه مکتب مه جوړوه، دا مه جوړوه ځکه دا زموږ په ضرر ده، دا او هغه ده. دلته دوه رقمه عملونه سرته رسیږي. عین وخت کې هغه څوک چې دا مکتب جوړوي د خلکو د بهبود دپاره، د خلکو د ذهنیتونو د روښانولو دپاره، د خلکو د ښه آینده دپاره، دا سړی نیک عمل کوي. او هغه څوک چې د دې مکتب بندول غواړي، د هغې مخنیوی کوي، دغه سړی په یو شریر عمل کې واقع کیږي. نو بناً عوض د دې چې په شریر عمل کې واقع شي، ښه ته بد ویایو. ښه خبره دا ده چې ښه ته ښه ویایو، بد ته بد ویایو، د ښو سره ملاتړ وکړو، هغې کې همکاري وکړو، هغه څوک چې بد عمل کوي د هغې مخنیوی وکړو. ځکه د انسان یوه فریضه هم همدا ده چې یو څوک وویني چې دا سړی یا هغه څوک بد عمل کوي، وایي دا د دې مخنیوی په انسان، په مسلمان باندې واجب ده، فرض ده، دا باید تګلاره واوسیږي. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي چې تاسو یو بد عمل ووینئ هغه په لاس لرې کړئ، په هغه په ژبه لرې کړئ، که نه وي په زړه کې خو یې بد وایسوئ چې دا ډېر کمزوری ایمان ده چې دا بد عمل مخنیوی وکړي. مګر نن سبا بدبختي دا ده چې څوک ډېر بد عملونه کوي خو لږ زور او قوت ورسره وایي دا بهترین شخصیت دی. مګر هغه څوک چې نیک کارونه کوي هغې ته بیا بد وایي نه دغه سړی هغه او دغه. ولې هغه څوک چې نیک کارونه کوي هغې ته ځکه بد وایي چې دوی شخصي عقده ورسره پیدا کړي، د شخصي عقدو په اساس هغه چاته هم بد وایي چې نیک عمل کوي. دا چې داسې باید نه وي، ځکه خدای جل جلاله همدې آیت مبارک کې وایي چې تاسو تعاون وکړئ په نیکو کارونو کې او د تقوا په کارونو کې. تقوا یوازې دا نه ده چې حرام نه خورم او مثلا بیکاره کارونه نه کوم، بلکې تقوا دا ده چې د خدای د اوامرو سره سم عمل وکړي، له ګناه څخه لرې واوسېږي او هغه څه چې خدای درته ویلي دي هغه وکړي، او هغه چې د کومو نه یې منع کړی هغه ونه کړي، د شر نه ځان وساتي. دا په خپله تقوا ده. او ګناه کله چې سړی د خیر کار وپېژني، هر شی چې د هغې په مقابل کې د هغه بد دی، او هر کله چې سړی بد وپېژني د بد په مقابل کې چې کوم عمل سرته رسېږي هغه ښه ده. نو ډېره مننه جلیلي صاحب. لکه چې صابر فرماندم راغی، نو نه پوهېږم چې لا تر اوسه یې کامره معاف ده، زوم چې خو راغلی ده، خدای دې وکړي چې موږ سره یو ځای شي دغه څو دقیقې وخت چې موږ لرو، یو 10 دقیقې. په عین وخت کې به زه یو نظر ورکړم. امی موضوع تعاون در هر ساحه زندگی انسان رول داره. نه تنها ما پیشتر شما جلیلی صاحب درباره سیاست گپ زد، درباره ما به سویه کشور تعاون مد نظر گرفتیم، دربارهش گپ زدیم. اما تعاون از خود وجود انسان شروع میشه. اگر جهازهای مختلف بدن انسان یک امر دیگه تعاون نکنه ما زنده مانده نمیتونیم. مرهون همی تعاون جهازهای مختلف است که ما زنده هستیم و زندگی میکنیم. در این وقت به سویه فامیلی اگر ما ببینیم، اگر در
بین والدین و اولاد، در بین زن و شوهر تعاون نباشه، در او فامیل نه خوشبختی می باشه و نه او فامیل دوامدار مانده میتونه، از بین میره. به سوی قریه هم همونطور است. حتی فامیلایی که بسیار نفوذ زیاد در جامعه داره، اگر در او فامیلا اتحاد و اتفاق باشه، در کل جامعه تاثیرش همونطور است. و اگر نفاق به وجود بیایه، کل جامعه را به سوی تخریب و به سوی ناامنی روان میکنه. یک مثال عمدهش ما میگم که امی فامیل برادرای مصاحبان که رئیسشان نادرشاه بود که افغانستان بعد از جنگ نجات و جنگ صفوی افغانستان گرفت و در اوج حکومت کرد. امی فامیل چند برادر که بودن با هم اتحاد و اتفاق داشتن، در کل افغانستان امنیت آورد و حتی برای پیشبرد افغانستان اقدامات زیاد صورت گرفت. لانه 5 ساله به وجود آمد و سرکار جور شد و مکتبا جور شد، نوزت آمد و بسیار کارا در دوران هم وقت که اتحاد و اتفاق بود. جامعه آیسته آیسته به طرف پیشرفت پیش می رفت. وقتی که در اوج تعاون از بین رفت و نفاق به وجود آمد و داود خان کودتا کرد، اون کل کشور در بدر شد. نه تنها فامیل در بدر شد، کل کشور در نتیجه از در بدر شد. اما عدم تعاون یعنی تو نقصان داره دیگه. آقای فرمند کامره تان هم معاف است، نمیفهم صدای ما را میشنوین؟ اگر کامره را آن بسازین اقلا دمی چند دقیقه آخر خو یک سلام علیکی کنین امرای بیننده و حال میبینین؟ نه کامره تان آف است، نمیبینین. الله نمیفهم. در کامپیوتر است؟ اسپیشلیست اپاینتمنت داشتم، اونا دیر گرفت، بسیار وقت باید 8:30 بجه خلاص میشدم. دیگه معذرت میخوایم که ما نتونستم امرایتان باشم. با امید خداوند که دفعه دیگر گپای شما را دورانه صرف شنیدم، چیزای بسیار مهم و بجا را گفتین، مثل ایتمو تعاون خودش مثل یک کنکشن فامیلی وارست، نه؟ با هم که همون مسئله است که میشه که به اصطلاح united you stand، نه؟ با هم که united you stand، با هم که تعاون و اشتراک فکری و عملی باشه، همیشه پیشرفت بیشتر است و امکاناتش بیشتر می باشه. دیر مننه فرمان صاحب. دغه پروگرام ته خونه سو کوي خدای دیو کی سي استراحي انشاءالله next program سره یو ځای شو. بل پروگرام ته ورځي ان شاء الله. سلام محترم، خوب است انشاءالله. مندانم ساعتن خوب است. خدا خیرتی است. یک چای قرضدار شدی بیادر کو با خاطر که نواب اومدی. 100%. چای که بیخید یک لانچ و دینر قرضدار شدیم بخیر. خیر اما باز مصرف سرشان زیاد میاد، چای کفایت میکنه. بخیر. زنده باش. موږ په دغه ماتې په کارپوریشن کې کار کاوه. هلته د موږ قانون دا و چې څوک په مجلس ته رانغلل ناوخته به راتلل، مرتضی به هر کسی که به مجلس ناوخت میآیه همراه خود یک بکس دونات هم بیاره. خب بخیر، next time I will do it. به هر صورت دیگه د موږ وخت هم زیاتې خلاصیږي. جلیلی صاحب تا ته به 2-3 دقیقه وخت درکم، خپل آخر پیغام بیا به فرمان صاحب ته وخت ورکو. کامره اوس هم آف ده. د مپالوی که مایک است پیدا نمیشه. I cannot find it. اوکی. حال شد؟ صدای تن خب مردم میشنوه. به هر صورت حال کامره آمد نه؟ نه نامده خیر باشه. نه نامده. شاید خود کامره پوت باشم. امکان داره. ببخشید. خود کامره پوت باشه. در کامپیوتر استین یا در سلفون؟ نه خیر، در سلفون کامپیوتر واز نشد. به سلفون پیداش کردم. خود سلفون شاید خود کامره همونجا چراغش روشن است یعنی. let me look. خب شما گپ بزنین. ما گپ بزنیم. جلیلی صاحب یو 3 دقیقه وخت کې اخرنۍ پیغام د تعاون علی البر لن پیدا شو یو چې چیرته څوک غواړي په ټولنه کې د خوشبختی یا په خپل کور کې د خوشبختی
ژوند وکړي، آرام خوشحاله ژوند ولري، څو شیان باید وکړي. یو د تعاون او د همکارۍ ذهنیت باید ولري، دا اساسي شرط. دویم دا چې احساس د تعاون باید ولري، او بل دا چې په اجتماعي چلند کې د تعاون نه باید کار واخلي. دا درې اساسي شرطونه باید ولري. ذهنیت باید ورته آماده کړي، احساس باید ولري، او په اجتماعي امور کې هم د تعاون احساس او چلند باید کار واخلي. هغه کې عدالت باید راولي. که چېرته څوک غواړي چې خوشحاله اوسیږي، په ټولنه کې خلک د امنیت او خوندیتوب احساس وکړي، نو تعاون ته د مخه کړي. که څوک غواړي چې یوازې پاتې نشي، که څوک غواړي چې ویره احساس نه کړي، پریشانی احساس نه کړي، نو یو بل سره د همکاري وکړي. که څوک غواړي چې په ټولنه کې باور زیات شي، د ټولنې د افرادو ترمنځ باورونه او اعتمادونه رامنځته شي، نو تعاون ته د مخه کړي. که څوک غواړي چې سالم کور، سالم ټولنه وجود ولري، یو بل سره د همکاري وکړي. کله چې همکاري رامنځته شوه، د همکارۍ په صورت کې د انسان بلډ پریشر هم کمیږي، زړه هم آرام وي، احساس هم آرام وي، ژوند هم آرام وي. نو بناً موږ ویلی شو چې که چېرته څوک غواړي چې خوشحاله ژوند ولري په کور، کلي او مملکت کې، نو تعاون ته د رجوع وکړي. که چېرته یو مملکت غواړي چې د نورو مملکتونو سیال واوسیږي، د مملکت په منځ کې د افرادو د مملکت د ټولو نفوس په منځ کې د همکارۍ او تعاون ذهنیت ته رشد ورکړي، هغوی د وحدت ته راوبلي. کله چې وحدت رامنځته شو، اتفاق رامنځته شو، هغه حکومت هم دوام کوي او مملکت به هم خوشحاله وي. بغیر د تعاون نه هیڅ دولت پیشرفت نه کوي، او هیڅ دولت د نورو دولتونو په مقابل کې مقاومت نشي کوي. نو بنان آخري خبره به دا وکم چې تعاون که د کور په سطح وي، که د کلي او مملکت په سطح وي، او که د جهان په سطح وي، هر څوک چې ځان ته مسلمان وي او که د مسلمان مملکت امیر او رئیس جمهور وي، تعاون ته د مخه کې د تخریب نه د لاس واخلي. هغوی د تخریب کارونو کې د لاس نه چا سره لاس نه یو کوي. مهرباني. ډیره مننه. آقای فرمند، شما خود ابتدای پروگرام نبودن، یوازکی گفته نهایی خود بگوین، یک مقدمه برای پروگرام آینده خود اگر خط دوستا شریک بسازن در ظرف 2 یا 3 دقیقه. اولی که بسیار بازم معذرت میخوایم که من نتانستم باشم امرایتان. برای پروگرام آینده هر چیزی که برای اجتماع به طور عموم، نه تنها اجتماع به اصطلاح شهری و نزدیک، به اجتماع عمومی مردم بهتر باشه، اما یک پروگرامایی که تا به حال شما دورانه صاحب همین چیزا را داشتین بسیار مؤثر بوده و خواهد بود. دیگه باید سرش گپ بزنیم که پروگرام آینده چی می باشه. به فکر من زیادتر امی یکی تعاون است، یکی همی با هم کار کردن خودش یک نوع تعاون دیگه هم شده میتونه که استاد محترم قبلا گفتن. همی یک جا بودن، یک جا با هم کار کردن، به اصطلاح دست به دست، بازو به بازو، با یکی دیگه شانه دادن، بازو دادن. همی خود از این چی از نگاه تعلیم و تربیه باشد، چی از نگاه پیشرفت کاری باشد، چی از نگاه اجتماعی، حتی شروع میشه از فامیل و بعد از فامیل میره به اجتماع و یک کمیونیتی خورد و به این بزرگتر شده میره و به سویه ممالک و حتی همین ممالک دنیا که با هم اگر رابطه درست و تعاون و تفاهم نداشته باشن، تفاهم و تعاون باید پالو به پالو بره، قدم به قدم. دیگه در این صورت امیدوار هستم که در پروگرام آینده که شما میگیرین، اگر بازم مرا وقت بتین، قبلا باز یک صحبت میکنیم و معذرت مرا امید است قبول کنین که من یک اسپشیالیست رفته بودم، بعد ماندم، همراه از با هیچ چیز نمیشه کدام چیزی بگویا، پیش از من نفر دیگه داشتن. معذرت میخوایم. بر صورت تشکر بسیار. محترم و وطنوال و دوستان و لیدونکو، ډیره مننه چې موږ سره د یو ساعت تیر که خدای دې وکړي له دغه پروګرام نه خوند اخیستی، دغه پروګرام په خپلو ټولنیزو پاڼو کې شریک کړئ چې نور دوستان هم خبر سي. او د تبصرو په ابتدا کې ما
د یوټیوب لینک هم لیکلی دغه پروګرامونه ټول په یوټیوب کې افغانستان پیس چینل کې موږ اپلوډ کوو هلته موجود دي تاسو کوشش وکړئ دغه لینک ته ورسئ او سبسکرایب کړئ هلته ته چې بیا نور پروګرامونه راځي تاسو که دلته راسئ نسئ ژوندی پروګرامونه وینئ بیا کولی شئ دغه پروګرام هغه ثبت شوی هغه هلته په یوټیوب کې واورئ او نورو دوستان هم سره هم شریک کړئ ترې خبره کړئ بس د موږ نن پروګرام په دې ځای کې پای ته رسیږي بل پروګرام پورې به انشاءالله چې لودین صاحب هم راغلی پروګرام به بیرته خپل عادي حالت ته ورسیږي او یو میلمه خو تیار لرو د بل پروګرام محترم صابر فرمان ده بل دوست هم پیدا کو چې راشي د موږ سره په عین موضوع دغه یو نور اړخونه د تعاون نن په سیاسي موضوعاتو کې لږ زره د بزنس په موضوعاتو کې وغږېدو صابر فرمان په خپل یو بزنسمن هم ده او په عین وخت کې دلته په افغاني ټولنه کې فعال رول درلود د افغانانو د اتحادیې د مؤسسینو جمله کې و د سرتاسري شورا رئیس و او اوس د کاناډا افغان بزنس کاونسل رئیس ده او هم مهم رول لري همیشه فعال ده نو د ده نظریات به په بله هفته کې انشاءالله هم د تجارت او د بزنس په باره کې تعاون څومره رول لري هغه باره کې به وغږېږو او لږ زره تنوع به په پروګرام کې راوړو نو بس حاضره ده د خدای په اماني تر بل پروګرام پورې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته بس ټولو د خدای په مل شي